د هندوستان د پټوډي د سیمې پښتانه نوابان د هند د خپلواکۍ د 1940 کال نه دمخه په دغه هېواد کې څه د پاسه 50 پښتني ریاستونه ول، چې د دغو ریاستونو مشري به یوه پښتون نواب ته ور په غاړه وه. دلته تاسو ته د پټوډي د پښتنو ریاست درپېژنو. پټوډي چې په اوسني وخت کې د هند د هریانا په ایالت کې ګورګاون ته نږدې پروت دی، یو لوی پښتني ریاست و. د پټوډي د ریاست بنسټ ایښودونکی نواب فیض طلب خان و، چې په 1818 کال یې د پټوډي د ریاست بنسټ کېښود او تر 1890 کال پورې دلته نواب پاتې شوی دی. ویل کېږي چې د دوی کورنۍ د اوسني افغانستان څخه دې سیمې ته لېږدېدلې وه. تر نواب فیض طلب خان وروسته د پټوډي د ریاست نوابان په لاندې ډول وو. اول نواب اکبر علي صدیقي خان له 1822 تر 1862 کال پورې. دویم نواب محمد علي تقي صدیقي خان له 1862 تر 1868 کال پورې. دریم نواب محمد مختار صدیقي علي خان له 1868 تر 1878 کال پورې. څلورم نواب محمد ممتاز صدیقي خان له 1878 تر 1898 کال پورې. پنځم نواب محمد مظفر صدیقي خان له 1898 تر 1914 کال پورې. شپږم نواب محمد ابراهیم صدیقي علي خان له 1914 تر 1919 کال پورې. اووم نواب افتخار علي حسین خان له 1919 تر 1952 کال پورې. نوموړی د پټوډي د ریاست اتم نواب و او د هند د کرکټ ټیم کپتان هم و. نوموړی د نواب محمد ابراهیم علي خان مشر زوی چې مور یې شیربانو بیګم نومېدله. اتم نواب منصور علي خان پټوډي له 1952 تر 2011 کال پورې دی هم د خپل پلار افتخار علي حسین خان په څېر د هند د کرکټ ټیم کپتان و. مور یې ساجده سلطان د هند د بوپال د سیمې د وروستي پښتون نواب حمیدالله خان لور وه. د نواب منصور علي خان پټوډي میرمن د هند د سینما مشهوره لوبغاړې شرمیلا ټیګور ده، چې د هند د بالیووډ د مشهورو او نامتو فلمي اداکارانو او ستورو سیف علي خان، سوها علي خان او صبا علي خان مور ده. نواب منصور علي خان پټوډي په 2011 کال د سپټمبر د میاشتې پر 22 د ډیلي د رامنور لوهیا په روغتون کې د سږو د ناروغۍ له کبله مړ شو او په خپل پلرني ټاټوبي پټوډي کې خاورو ته وسپارل شو. سیف علي خان د پټوډي د ریاست لسم نواب. سیف علي خان د نواب منصور علي خان پټوډي زوی دی چې مور یې د هند د سینما نامتو ستوري شرمیلا ټیګور، د هند د ستر بنګالي شاعر او د نوبل د جایزې ګټونکي رابیندرانات ټیګور په کورنۍ پورې اړه لري. سیف علي خان د 1920 کال د اګست د میاشتې پر 14 په هند کې زیږېدلی دی. سیف علي خان خپلې زده کړې په انګلینډ کې کړې دي او په 3 ژبو هندي، بنګالي او انګریزي ژبو پوهیږي. ده په 1991 کال د هند د فلمي ستوري امریتا سینګ سره واده وکړ، خو تر 14 کلونو وروسته سره له دې چې د ابراهیم علي خان او سارا علي خان په نامه لور او زوی درلودل سره جلا شول. سیف علي خان تر هغه وروسته د بالیووډ د مشهورې فلمي ستوري کرینه کپور سره واده وکړ او له هغې نه د تیمور په نامه یو زوی هم لري. مشهور فلمي ستوری سیف علي خان د 1994 کال راهیسې تر اوسه پورې په څه د پاسه 50 هندي فلمونو کې کار کړی دی، چې په ځینو کې یې ایوارډونه هم ګټلي دي. نوموړی 10 کلونه وړاندې د خپل پلار نواب منصور علي خان پټوډي تر مړینې وروسته په رسمي توګه د پټوډي د ریاست د 10م نواب په توګه وپېژندل شو.